سید عبدالبصیر هاشمي د پوهنې ریاست د تخنیکي او مسلکي زده کړو د ولایتي مسؤل په توګه رسماً دنده پیل کړه. په همدې موخه په جوړ شویو مراسمو کې د ولایت پر مرستیال سربیره د بیلابیلو ادارو رئیسانو، د پوهنې ریاست د مختلفو څانګو امیرینو او یو شمېر نورو مسؤلینو هم ګډون کړی و. مرستیال والي الحاج شهزاده مظلومیار د خپلو خبرو پر مهال تغییر او تبدیل د حکومت په چارو کې یو اصل او لازمي خبره یاده کړه او ترڅنګ یې وویل د ویاړ ځای هغه دی چې یو څوک د خپل ماموریت پر مهال د راتلونکي لپاره داسې یو نیک نوم پرېږدي چې دی نه وي ولې خلک یې ښه یاد کړي. ښاغلي مظلومیار سید عبدالبصیر هاشمي په کار پوه او د تجربې خاوند او د دې ادارې لپاره یو وړ کس وباله. نوموړي ته یې سپارښتنه وکړه چې په خپل کار کې د پوره صداقت او ایماندارۍ او له خپلې تجربې څخه کار واخلي. دارنګه د ولایت مقام مالي او اداري سرپرست رئیس انجینر مبارک شاه ابراهیمي، د عدلیې رئیس مولوي عبیدالله لکوزي او یو شمېر نورو ویناوالو د تخنیکي او مسلکي زده کړو نوي ولایتي مسؤل ښاغلي هاشمي ته د مبارکۍ ترڅنګ په چارو کې بریالیتوب وغوښت او ډاډ یې ورکړ چې په یاده برخه کې به خپله هراړخیزه مرسته ورڅخه ونه سپموي. په غونډه کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو نوي ولایتي مسؤل ښاغلي هاشمي هم خبرې وکړې. د پوهنې وزارت او د لغمان د ولایتي ادارې څخه یې مننه وکړه چې پر دی باور وکړ. نوموړي ډاډ وښود چې دا زما لپاره دنده نه بلکې مسؤلیت دی. په خپل ټول توان به د دې ولایت د ولسونو د بچیانو د مسلکي روزنې په برخه کې نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کوم. په پای کې د ولایت مرستیال او شمېر نورو له لوري سید عبدالبصیر هاشمي د پوهنې ریاست کارکوونکو ته معرفي او په رسمي توګه یې خپله دنده پیل کړه.